ملګرو د یوسف جان لالا خبره وای بچه بازي بچه خوشي او ډیر په افسوس سره وایم خو دا شیونه زمونږ په معاشره کې ډیر عام دي. تاسو ته ښکاري واجد کوکو خو د دې نه مخکې راځو او د نن ورځې د وضاحت لپاره یو پیغام تاسو سره شریک کوو. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن سبا په ټوله پښتونخوا کې یو ځان له نوم یعنی کم نوم چې راوتی دی یادول یې هم نه دي پکار، یعنی په پښتو کې ورته کم چوکره بازي دي نه علاوه کم بچه بازي مختلف قسمه نومونه ورته هغه ویلی کیږي او زمونږ په پښتو ژبه کې چې ورته کوم نومونه اخیستل کیږي هغه هم ډیر د شرم خبره ده. دا کار نن سبا عام شوی دی. په حقیقت کې دا کار د پخوا نه چې کوم حضرت لوط علیه السلام و د هغه چې کوم قوم و په هغو کې ډیر زیات مشهور و چې الله تعالی پر کاڼو باران وکړو او هغه ملت یې تباه کړو چې په قرآن کریم کې هم یادونه شوې ده. په نن زمانه کې چې دا ټول شیان زمونږ په ټولنه کې خورېږي او ډیر زیات د افسوس خبره ده که موږ دا مسله چې د دې مخنیوی ونه کړو نو زمونږ کم راتلونکی کم نسل چې دی او کم راتلونکی کم قصب چې دی نو هغه به دا ډیر زیات سیوا شي. یعنی بل طرف ته که مونږ وګورو تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري واجد کوکو شو دې نه علاوه کم کوکوګان چې راوتي دي نو هغه هم ستاسو وړاندې دي چې کم قسمه د خلکو کم اټریکشن چې کم دی هغه ځان طرف ته راولي نو هغه هم ډیره زیات دی او شرم خبره ده. بل که مونږ وګورو زمونږ په خیبر پښتونخوا کې چې کم دی دا شی هغه ډیر زیات په هم کېدو دی. بل کم والدین چې دی هغه ته خصوصي یو ریکویسټ کو چې آیا په خپل بچو باندې چې کم دی خصوصي نظر وساتئ. ستاسو د یاد وي یو څو څلور پنځه ورځې مخکې هم داسې کیس په یو بنو کې راغلی او کم هلک چې په نشو باندې رړولی بیا چې هغې کم په خپل پلار باندې الټی پایار کړی و او دا پکې لیکلي و چې په د دې پلار نه ماته هغه خطره ده. پلار چې کم دی هغه بیا کم هسپتال کې داخل کو د هغې نه پس چې کله په هوش کې راغی چې کم حقیقت وړاندې کو هغه به هم په سوشل میډیا تاسو کتلی. دغه معلومات هم تاسو سره شریک کول امید لرم ویډیو به خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.